ورا ها دا واله 50 روپۍ وایه څه پکار دي پرون ما تا نه سودا وړې وه هغه سودا د 950 روپو وه نو ما تا له 500 روپۍ درکړې نو زما تا ته 50 روپۍ کېدي خو ته غلط شوې تا ما له 100 روپۍ راکړې نو د دې خبرې زه کور ته لاړم ما ته پته ولګېده نو دا 50 روپۍ مې درله اوس راوړې ها ته کوم ځای کې اوسېږې زه د او پی اف نه راغلی یم مړه ته د هغه سر نه دې 50 روپۍ واپس کولو دپاره راغلی دا خو 10 کیلومتر لاره ده خو چې بل ځل سودا پسې راتلې نو هغه ټایم به دې راکړی و ضرور خو نه وه چې همدا نن دې راوړه او یا که سره دې راکړی نه وی نو څه خبره خو نه وه په دې 50 روپۍ خو زما څه نه کمېده نه زما پلار خو اوس نشته خو هغې به ما ته همیشه دا نصیحت کولو چې هېڅکله به م پردي حق نه خورې ځکه چې پردي حق نه پټېږي بېشکه که هغه انسان ته پته هم نه چلي نو الله خو ګوري که نه او الله پاک به موږ سره د دې حساب کوي او بله خبره دا چې الله تعالی انسان ته هره ګناه معاف کوي خو پردي حق هېڅکله هم نه معاف کوي ځکه چې دا یو عظیمه ګناه ده نو موږ ولې بیا پردي حق وکړو حاجي صاحب ته دوکان ته ګوره زه زر راځم السلام علیکم وعلیکم السلام ناصر بخیر الکین وایا کنه ناصر خان څنګه داسې بې وخته راغلی خیر خو به وکنه نه خیر وه بله ورځ چې ما تا نه دوکان دپاره سودا ویوړه کې 900 روپو سودا ځای ته وه ما ته هماغه ټایم پته ولګېده خو بس زه لالچ کې رانه ما تا ته څه ونه ویلې نو خیر دی که نه بل ځای چې سودا راتلې هغې کې به دې راکړی وي دومره تکلیف دې ولې کوم یاره یاسره مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي دا ستا حق و ما درته راورسوه یاره ځوانه ډېر ښه کار دی وکړه الله تعالی هره ګناه بخي خو پردی حق نه بخي جی السلام علیکم وعلیکم السلام وراره دننه راتلی چې تاسو سره مې لږ کار دی ولې نه راځئ راځئ راشئ راځئ دلته کښېنئ راځئ وراره زه ستا د پلار ډېر پخوانی ملګری یم ستا پلار د ډېرو کلونو نه ما سره روپۍ جمع کولې خو افسوس هغه زموږ د منځ نه لاړې خو هغې ما سره پوره 100 لکه روپۍ جمع کړې وې د دې خبرې نه بل هېڅوک هم نو خبر صرف زه خبر وم او ستا پلار خبر و د دې په وجه زه لالچ کې رالم ما دا ټولې روپۍ ځان سره ایسارې کړې خو نن د یو ملګري د یو څو خبرو په وجه ما ته د خپلې غلطۍ احساس وشو او ما دا سوچ وکړو چې د دې پیسو نه خو نور څوک نه دی خبر خو الله خو ته خبر دی او ما سره به الله دې حساب کوي او بله دا چې الله تعالی انسان ته هره ګناه معاف کوي خو پردی حق نه معاف کوي او دا خو بیا ستاسو حق دی نو وراره دا حوالې ستاسو 100 لکه روپۍ نو دوستانو تاسو هم د بل چا حق مه خورئ که تاسو د بل چا حق نه خورئ نو ستاسو حق به هم څوک ونه خوري او الله تعالی به تاسو ته ستاسو حق در رسوي مننه